مخکې چې اپریشن دې نه و شوی او لیدل دې کولی شو که نه شو؟ نه او اوس څنګه لیدل کولی شي او تللی راتلی شي خپل طبیعت باندې؟ عادت أفانين بما يروي فؤادا قد ضمى زوارها متشوقون إلى رضا رب السماء او دغه وړه خور یې ده ورسره دغه ماشومان صرف کور کې پاتې دي نور هغه مور او خور چې دي تللي دي لاندې ډاکټر ته نو په دې خاطر باندې موږ ناڅاپي کور ته رالو هغې کور کې نشته دی تاسو نه او ستاسو ټول ټیم نه مو اوس هیله دا ده چې دې ماشومانو په تعلیم برخه کې موږ سره ډېره همکاري يبغي لهم نيل العلا حتى بدا وكأنهم في ظلمة الليل نجوم أفق أطل إلى ورونه هم دغسې غریبانان دي بس څه د دې هم څه چاره نشته دی چې موږ سره یاد څه کومک وکړي چې وکړي او دا زوی مې چې دی لس کلن به یې هغه هم ورکوټی دی واړه واړه بچي مې دي هغه هم دغسې یو لاس باندې یو ناڅاپه چیه شوي دي هغه هم داسې شل دی داسې لاس کومه خوا نه رانه سره کومک وشي څه پیدا شي د الله نظر شي مې بیا راکه رخص نه چې هغه رزق پې مونږ د ماشومانو دپاره او تکلیف دي ماشومان د بوجۍ ورکړو ملا شي څوک دا چې اخر ماخر جنات عدن إن صفت نياته دو ورځې ومخوره درې ورځې ومخوره دا زما بچي داسې جاړه چې خدایه څه شی وکړمه زه څه خپله شکر تکلیف لرم چې خپل مرض مې هېر شوی دی د هغې د یو ګولۍ د اغوستلو نه یم د یو ستنې د کولو متشوقون إلى رضا رب السماء أهدتهم خير العلوم بتفاؤل يمحو الهموم حتى بدوا وكأنهم في ظلمة الليل نجوم لله رب العالمين تحيا قلوب المؤمنين نبضاتهم تواقة للخالق الفرد المبين لله رب العالمين تحيا قلوب المؤمنين نبضاتهم تواقة للخالق الفرد المبين من رام من رب السرور وتجارة لا لن تبور فليبذل السبب الذي من شانه يلقى الحبور عادت أفانين بما يروي فؤادا قد ضمى زوارها متشوقون إلى رضا رب السماء أهدتهم خير العلوم بتفاؤل يمحو الهموم حتى بدوا زه حمید افغان القریشي ارفانس فاونډیشن لخوا ننګرهار افغانستان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.